تر څو چې خلک حقیقت پسند شوي نه وي. قصه خوانان به کتابونه د قصو خرڅوي، هلته کافر کفر لکونو باندې نه ورکوي، دلته ملا صاحب ایمان په څو پیسو خرڅوي. چا په ډالرو ککرۍ د پښتنو واغېستې، څوک په ډالرو چا په ډالرو ککرۍ د پښتنو واغېستې، څوک په ډالرو ککرۍ د پښتنو خرڅوي. اوس هره ورځ جیبونه ډک د خوشبویانو راوړي، یو مهربان په شاهد خاورې ستا د خپو خرڅوي. ګرانو ملګرو، له خپل ملګري نیازه خان لخوا سلامونه واخلئ. مونږ راغلي یو دوبۍ ته او دا د شارجه پوهنتون دی په دغه ګس اړخ باندې، او دلته مو د وصال دغه خپرونه را جوړه کړې ده. دغه ذکر به کوم چې غیر چاپېره به زمونږ دغې مینوالو ته دغې ملګرو ته به رڼاګانې ښکاري او مازدیګر به ورته نه ښکاري. نو د دغې مازدیګر وجه دا وه چې شاید قماش رور په یو محکمه کې کار کوي او هلته 7 بجې سحر حاضري وي او ماښام 7 بجې باندې ماوستن د هغوی چوټي وي. نو دغه سړی به دغې 7 بجو له څه وخت پاسي او بیا به په 7 بجې راځي او بیا به د رزق تکل کوي، روټۍ به خوري او د دغې نه به ځان وزګاري او بیا به دمه کېږي او بیا به خوب کوي او بیا به سحر پاسي. بلا ګران ژوند دی د خپل الله نه وله ښکلې شانته کې ژوند غواړم او ښکلې شانته کې نوکري سره د ټول پښتونو لس غواړم چې کم ملګري زمونږ دلته میشته دي په مختلفو ځایونو کې دی، الله دې وکړي چې دوی په ښو ځایونو کې وي. نو شاید رور ډېره مننه کوم چې دغه د وصال دغې خپرونې له خپل قیمتي وخت راکړ، زموږ سره ناست دی. دغه د شارجه پوهنتون دی په یو اړخ باندې او ښکلې شانته کې ماښامې مو را جوړ کړی دی. نو غواړو چې د شاهد قماش رور نه زړه پورې شاعري واورو او د دغې نه خوندونه واخلو. شاهد قماش رور السلامونه. وعلیکم السلام. د ټول ناول خو تاسو ته په اماراتو کار کړی وم چې ستاسو دا زیار، ستاسو دا کوشش، ستاسو دا کړاو دا ډېر د ستاینې وړ دی چې په کلي کوم تاسو هلې ځلې کوئ او د هغه د پښتونخوا د غرونو رالې دلته اماراتو پورې. بیا د باچا صاحب هم مننه کوم چې تاسو له وخت درکړو، تاسو له ټایم درکړو او چې دلته مونږ کوم ژوند تېرو نه خو تاسو ولید ستاسو مخامخ دی. بس دغه د خپل ځان دپاره چې کوم دی نو دا سختې تېرو د خپل کورول دپاره او د خپل وطن دپاره بس دلته کې راغلي یو. ډېره مننه قماش صاحب. ملګرو تاسو د قماش صاحب خبرې واورېدلې چې دغه ژوند زه خپلو وطن دپاره د خپلو بچو دپاره د دغې مور او پلار دپاره تېرو، نو باید چې دغه مونږ بار بار وایو چې دغه خویندو ته دغه یو پیغام به ورکوو چې په خپلو بچو باندې نظر ولرئ او په هغوی باندې سبقونه ووایئ چې مونږ راتلونکي نسل چې زمونږ کم دی چې دا د سیالو سره سیال شي. دغه پیغام به زمونږ عموما په هر پروګرام کې وي. خو د شاهد قماش رور ډېر ښکلی شعر لیکي، ډېر زبردست غزل لیکي. غواړو چې د هغه نه ښکلي ښکلي شعرونه واورو او خوندونه ترې په شریکه باندې واخلو. جی ډېره مننه. دا غزل به ته ووایم ارشاد چې راپسې دي تکې تورې بلاګانې، راپسې دي تکې تورې بلاګانې، راپسې دي تکې تورې بلاګانې، ما به وخوري درنه مورې بلاګانې. ډېر ښه دی، ډېر ښه. زما چغو دومره کار وکړو چې راغلې، زما چغو دومره کار وکړو چې راغلې، بلاګانو سره نورې بلاګانې. ډېر ښه. زما چغو دومره کار وکړو چې راغلې، بلاګانو سره نورې بلاګانې. ډېر ښه دی. او خپل او یاره ډار او خوب د مجسم کړه، خپل او یاره ډار او خوب د مجسم کړه، که د ځان دپاره ګورې بلاګانې. ډېر ښه دی، ډېر ښه. د شلېدلې لوپټۍ نه دې لوګی شه، د شلېدلې لوپټۍ نه دې لوګی شه، د پنجاب دغه سرتورې بلاګانې. ډېر ښه شعر. دا شعر بیا ووایه. ډېر ښه شعر. شلېدلې لوپټۍ نه دې لوګی شه، د پنجاب دغه سرتورې بلاګانې. ډېر ښه شعر. زورور ومه کمزوره شوم شایده، زورور ومه کمزوره شوم شایده، زورور شوې کمزورې بلاګانې. ډېر ښه شاهد صاحب، ډېر ښه دی. غزل راته ورسره هم ووایه. ښه بس غزل به ته یې ووامه. عقل مقدس لیونی شوی دی، عقل مقدس لیونی شوی دی، څه یې کوې بس لیونی شوی دی. ډېر ښه دی. دا سړی د زړه د درد شدت ته وم، دا سړی د زړه د درد شدت ته وم، خاندي په کړس کړس لیونی شوی دی. ډېر ښه دی. مخ وګوه سر د پښتنو سره، مخ وګوه سر د پښتنو سره، پرېږده دا ولس لیونی شوی دی. ډېر ښه دی. دا شعر بیا ووایه. ډېر ښه شعر. مخ وګوه سر د پښتنو سره، پرېږده دا ولس لیونی شوی دی. ډېر ښه دی. او خلکو ته تبلیغ د محبت کوي، خلکو ته تبلیغ د محبت کوي، خلکو ته تبلیغ د محبت کوي، کلی کې یو کس لیونی شوی دی. ډېر ښه شعر. دا شعر هم بیا ووایه قماش صاحب. خلکو ته تبلیغ د محبت کوي، کلی کې یو کس لیونی شوی دی. دا هغه شاهد دی ورته وګوره،
دا هغه شاید دی ورته وګوره ستا د تلو نه پس لیونی شوی دی. واه ډېر ښه دی ډېر ښه. ډېره مننه شاهد قماش ورور. ډېر ژوند درته د خپل الله نه غواړم او الله دې وکړي چې زموږ دغه پښتانه ملګري زموږ شاعران ملګري دغسې ژوندي وي او د یو بل سره دغه مینې ولرو، دغه ښکلي ښکلي شعرونه تخلیق کړو او دغه خپلې پښتنو ته دغې مینوالو ته دغې ولس ته یې ورډالۍ کړو او هغوی صرف د وخت سره سره د هغې نه زده کړه هم وکړي چې دغې ملګري موږ ته کم پیغام راکړی دی چې د هغې کارونو نه موږ ځان رونیسو کم چې د وردېدو وي او کم هغه پیغام ښکل کړو چې هغه زموږ مخ په وړاندې د تګ سبب ګرځي. نو موږ هم په هغې لارو باندې ځو او د ټولو ملګرو د ناست ملګرو زه مننه کوم په تیره باندې د باچا بونیري صاحب او د ګلمنیر صاحب محمد زاده خالد خان وقاص خان او حضرت بیټانې خان خټک او سمی خټک رور ته دغه پروګرام هم ډالې وي او د دلاور رور مننه کوم چې دغه خپرونه یې رانه ریکارډ کړله. ډېر ژوند ورته غواړم او د شاهد قماش رور په دغې شعرونو به درنه په مخه ښه اخلم چې خو بس چې نوم یې د خمار دی سیوه، خو بس چې نوم یې د خمار دی سیوه، زما په کار زما د کار دی سیوه، مینه د حسن د لټون نامه ده، حسن د ذهن پیداوار دی سیوه، ما په یو ښکلي باندې مګرمه وه، زما خو هر یو ښکلی یار دی سیوه، هلته کې یو منصور په دار وختو دلته کې هر سړی په دار دی سیوه، او دا چې زه روغ دلته راغلی یمه، دا چې زه روغ دلته راغلی یمه، زړه د څو ورځو نه بیمار دی سیوه. د خپل چاپیرچل د خپلو ملګرو د خپل ټولو لس خیال ساتئ او چې هر ځای موږ به دغه دعا کوو چې الله مو راته روغ لره سوکاله لره د لوی الله په امان.